زاویه نیوز قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ په نننۍ ځانګړې مرکه کې د ځوان بهیر مشر او د کورنيو چارو وزارت ستر سلاکار ادريس ستانکزي له موږ سره دی چې د هیواد په روانو حالاتو به مو خبرې اترې کړو. هیله لرم چې تر پایه پورې له موږ سره ملتیا وکړئ. ستانکزي صاحب ښه راغلاست. ستړي مشئ. سلامت. پیل به له دې وکړو چې افغان ځواکونه اوس تاسو په کوم حال کې وینئ؟ د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته ویل کېدل چې ښایي وضعیت کړکېچن شي. ستاسې له نظره افغان ځواکونه څومره توانېدلي چې دا وضعیت قابو کړي؟ ګوري دا زما لپاره نوې خبره نه ده. که ستاسو په یاد وي په 2014 کې طالبان تقریبا مات وو، خو کله چې بارک اوباما د وخت ولسمشر اعلان وکړي چې موږ خپل پوځیان باسو، نو هلته عیسی او د طالبانو باداران دوی ته وویل چې تاسو ښایي دا جګړه کې شکست نه ده خوړلې، نو چې اوس امریکایان وځي. د دې وروسته موږ کولی شو چې امریکایان د یو له قوه نه زیات وځي، موږ کولی شو چې افغانستان ونیسي. ګورې له 2014 نه تر اوسه پورې طالبان همدا خوب خیال دی. بیا مشخصا تیر یو کال کې چې ملا متقین په ډېر بېشرمانه وویل چې موږ خپل په تعهد کې ډېر کلک یو امریکایانو سره یو امریکایي مو نه ده وژلې. مایک پمپیو هم دا وویل چې په تیر یو کال کې یو امریکایي نه دی وژل سوي. خو دا په دې معنا چې تیر یو کال کې یو امریکایي د افغانستان په دفاع کې لاس نه درلوده، یو امریکایي هم قرباني نه ده ورکړې، یو امریکایي هم وظیفه نه اجرا کړې. دا ټول افغان امنیتي ځواکونه ده. اوس هم 95% سلنه نه زیات ټول عملیاتونه افغان امنیتي ځواکونه کوي. او ښه مثال یې موږ ته د ارغنداب، ښه مثال یې د قندهار، ښه مثال یې د هلمند جګړه وه چې په هغه کې نه امریکایي وو نه خارجي وو او نه مو خارجیان ته اړتیا پیدا کړه. زموږ ځوان جنرال صاحبان ورې ولاړو، طالبان یې ښه کلک وټکول، طالبان یې ښه کلک وځپل. نو دا زه د افغان امنیتي ځواکونه په ډېر ښه قوي مورال کې وینم، ځکه چې دوی اوس وایي چې امریکایان له خیره وځي، موږ خپل سر ته ټول شیان به موږ خپل په صلاحیت کې وي او موږ بیا کولی دښمن په ځپلو کې ډېر ښه کار وکړو، ډېر ښه اجرات وکړو. نو زما باور دا دی چې ولس دې تشویش نه کوي، په دوی دې باور ولري، په دوی دې ایمان ولري. څنګه چې دوی د تیر 10 کلونو کې د افغانستان نه دفاع کړې ده، د دې وروسته به هم دغه رقم دفاع کوي. کله چې د بهرنیو ځواکونو وتل بهیر پیل شو، پر ځای د دې چې وضعیت ښه شي او طالبان خپل بریدونه کم کړي، برعکس دوی خپل بریدونه لا زیات کړل. د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل تاسو په څه کې وینئ؟ ګورئ یو شی خو ډېر ښه سو چې ټول ولس ته دا معلومه سو چې طالب د دین لپاره نه جنګیږي، طالب د خدای لپاره د قرآن لپاره نه جنګیږي، بلکې برعکس طالب د خدای پر ضد، د دین پر ضد، د قرآن پر ضد د پنجاب لپاره جنګیږي. د طالب جګړه ناروا جګړه ده، د طالب جګړه د قدرت جګړه ده، د طالب جګړه د کوکنار جګړه ده. او دا ځکه پر موږ باندې حملې کوي چې دی په دې باور دي طالبان که موږ د جګړې په میدان کې ډېر امتیاز واخلو، بیا بل د سولې په میدان کې دغون امتیاز واخلو. دا چې څونه افغانان وژل کېږي، دا چې څونه تاسیسات تخریبېږي، دا چې څونه اقتصادي تاوان رسېږي، هغوی په دې کیسه کې نه دي، ځکه هغه افغانستان خپل نه ګڼي. که افغانستان خپل ګڼلی وای، کله چې پوسته نیسي اور واچوي، مکتب نیسي اور واچوي، سړک وران کړي، پلچک وران کړي، که ته دا وطن ستا بولې او حتی دا خوب او خیال په خوب کې لري، په خیال کې لري چې یو وخت به دا وطن زه ونیسم، حتی که دا فکر هم ستا په کله کې وي، ته باید دا تاسیسات وران نه کړي، مکتبونه ونه سوځي، وطن ته ور وران نه چي. په ارغنداب کې باغونه نړولې دي، وهلې دي، د خلکو په کورونو په کلي کې بمونه ښخ کړي. ښه که دا د ولس خپل وګڼي ته دا کار کوي. او بل زه دوی ته اوس طالبان نه وایم، زه دوی ته اوس فالتو اولداران وایم. او پسه ځکه چې تیر یو کال کې همدا طالبان، همدا فالتو اولداران د امریکایي اډوس څخه ساتنه کول، چې داسې نه چې نور ترهګریز ډلې پر تاسو بریدونه ونه کړي او تاسو وکولی شئ چې آرام ووځي. نو دوی ځکه بریدونه زیات کړي دی چې دوی د افغانانو ازلي دښمن دي. د اول سره د دوی دښمني د امریکایانو سره نه وه، نه د امریکایانو دښمني د طالبانو سره وه. که امریکایانو په واقعیت د طالبانو دښمني کړې وای، خو د دوی اډې، پټنځایونه، ټریننګ سنټرونه، د دوی مشران، اسامه، ملا عمر، دا ګرده هیبت الله، دا خو ګرده پاکستان کې دی. نو خو باید بمباري او جنګونه هلته وای، نه امریکایان د دوی دښمنان وای، نه دوی د امریکایانو دښمنان وای. دا دواړه هغه د ملګري سو ستراتیژیک تړونونو سره امضا کړه، یو د بل نه ساتنه کوي، یو بل ته سټیج ورکوي. د طالب جګړه د پردۍ جګړه ده، د طالب جګړه د پنجاب جګړه ده، او د پنجاب جګړه دا ده چې افغانستان باید وځپل سي، باید تباه سي، سو یو قوي افغانستان د دوی په څنګ کې ونه اوسي. طالب غواړي څه ترلاسه کړي؟ تر اوسه روان جنګ خو یې په دې بهانه و چې له کافرانو سره جهاد کوي. د بهرنیانو له وتلو وروسته به دوی څه غواړي؟ ګوري طالب په افغانستان کې هدف نه لري، هدف د پنجاب ده. څنګه چې یو وارې د ډاکټر صاحب نجیب په حکومت یې ونړول، ځکه موږ 6 لکه اردو درلودل، په سلهاو تیارې، ټانګونه، ټول وسایل بدبختانه د طالبانو پخوانی ورژن چې مجاهدین صاحبان دی. دا وطن یې تکه تکه نه کوي، پنجاب ته نظرانه نه کوي، زموږ توپ او تیارې د اوسپنې په قیمت
پر هغوی باندې خرڅ نشو، زموږ باغونه ټول ونه نړول سو. عینا طالب هم هغسې یو پروژه ده. نن هغه مجاهدین صاحبان وایي چې موږ پښیمانه یو، ولا ډاکټر صاحب نجیب ښه سړی و، موږ اشتباه وکړه، دا دی. عینا هغه رقم نن دوی د جهالت نه استفاده کیږي چې تاسو افغانستان آرامي ته مه پرېږدئ، تاسو مه پرېږدئ چې افغانستان یو قوي ځواک ولري، تاسو مه پرېږدئ چې افغانستان معرف ولري. ګوري په دا تیر څو میاشتو کې تاسو مسلسله نه ګوري پوهنتونونه او مکتبونه ولې تر حملو لاندې راځي؟ ځوانان په تیر 2 کلونو کې ګوري اول سر نه په تیر 15 کلونو کې طالبانو برنامه دا و چې قوري مشران یې وژل ټول، چې داسې د سر سړی پاتې نه چې پر هغه 11 کسه راټول وي چې به د افغانستان لپاره غږ پورته نه کړي. تیر 3 کلونو کې مشخصا تاسو وګورئ ټول دغه سر ځوانان وژني چې په مطبوعات کې غږ لري، یو څه نفوذ لري، یو څه خبره کولی شي او د افغانستان او امنیتي ځواکونو څخه دفاع کوي. دا په همدې معنا چې افغانستان په تاریکي کې پاتې سي، افغانستان په جهالت کې پاتې سي. دا د دې قشر نه بیریږي. د پنجاب ټول هدف دا دی چې افغانستان باید ضعیف وي، او لکه یو وخت چې دوی خوب درلود چې افغانستان باید زموږ 5 صوبه وي، عینا هغه رقم دوی وایي که 5 صوبه مو نه وي حداقل تر لاس لاندې مو سبا موږ ته تهدید نسي، ځکه که یوې خواته قوي ایران وي، بلې خواته قوي هند وي، بلې خواته قوي افغانستان وي، خو په مابینځ کې موږ تباه کیږو. دې لپاره د دوی باور دا دی چې دا ډېر غټ پالیسي او سیاست دی، ځکه که دوی له اول سره موږ سره نیک روابط وای، شمس اداري کړی وای، او دوی ځان ته مسلمانان وایي، حال دا چې زه دوی ته مسلمانان هم نه وایم، یو هېواد چې ټول قوانین پر کفري نظام ولاړ وي، پر کفري د انګریز پر قوانینو ولاړ وي. هغه د عیسی مردارخوره ملایان دي چې دلته جهاد روا ګڼي او هلته په کوم فسق و فساد کې دوی نه دي اخته. نو داسې یو هېواد په مقابل کې اصلا که یو چا غوښتی چې جهاد کړی وای، مزانو ته مسلمان ویل وای، طالب که په واقعي ډول غواړي چې جهاد وکړي باید په پاکستان کې جهاد کړی وای. د سولې روانې پروسې ته به راشو. اصلي لوری کوم یو دی چې حکومت باید ډیر فوکس ورباندې وکړي او ډیر پاملرنه یې هغه ته وي؟ زما باور دا دی چې اصلي لوری ولس دی، ځکه وایي د خلکو زور د خدای زور دی. موږ په حکومت کې موږ هم دا کار کوو چې ملي اجماع جوړه کړو، نور یې قوي کړو، البته جوړه ده په دې اړوند، ځکه که ولس موږ سره ودرېږي بیا موږ نه د امریکایي پروا لرو، نه د پنجابي، نه د روس، نه د بل. که هر کله چې د افغان ولس خپل حکومت سره په کلکه درېدلی دی، خپل نظام نه مشروع نظام نه دفاع کړې ده، ګټه او بریا همیشه زموږ وه. مثلا د انګریزانو په مقابل کې چې موږ 2-3 ځلې وجنګېدلو، د روسانو په مقابل کې ولس ودرېدل او همدا ولس و چې دوی ته شکست ورکړي. نو د ولس جمهوریت غواړي. کله چې موږ ولس سره کښینو، عام خلک وګړي دوی جمهوریت غواړي، او جمهوریت په دې معنا نه چې ولسمشر غني پورې محدود سي، جمهوریت د ولسمشر معاونین یو څو وزارت نه ده، جمهوریت په دې معنا چې ښځې خپل حقوق ولري، کار وکړي، خبریالان واوسي، د باندې ووځي، تعلیم وکړي. جمهوریت په دې معنا چې زموږ ځوانان تعلیم ته ولاړ سي. جمهوریت په دې معنا چې مردم سالي خلک خپل مشر خپله وټاکي. ځکه طالبانو خو دا کیسه ده چې تاسو به موږ سره بیعت کوئ، نه اوس خو موږ څه پسونه نه یو چې تاسو سره هر یو چې مو راوستل د عیسی هغه چې خدای خبر چې ملا دی که نه دی، که کوم بېسواد دی، چې تاسو بس رعیت یاست راځئ نو بیعت وکړي، دغه موږ حکمراني کوو. دا نظام ولس نه غواړي. نو زما باور دا دی چې اصلي جنا ولس ته ټول تمرکز باید زموږ څخه نیولې تر تاسو، تر حکومت، تر مطبوعات ولس باندې وسی. په دوام قدم کې د مذاکراتو لوري حکومت، افغانستان حکومت باید وسی، ځکه جنگ موږ کوو، بندیان زموږ سره دي، او بیا که خدای نخواسته کوم خرابي پاتې کیږي یا کوم اشتباه کیږي، لکه 15,000 بندیان چې مو خوشې کوي ګرده په جنگ کې دی. ولس اوس حکومت ملامتوي، او حکومت په دې د اول سره پوهېدل چې دا کیږي. که په هغه وخت کې حکومت ویلي وای چې زه بندیان نه خوشې کوم، ټولو دغه ونه ویل چې ولسمشر بندي د سولې مخالف دی، دې بندیان مو خوشې کړي. دغه ټول مشران ویل چې ولسمشر غني بندیان نه خوشې کړي، د سولې مخالف دي، نن مو بندیان خوشې کړي. بین المللي ضمانت هم شتون درلود، امریکایان ویل چې دوی جګړې ته نه ځي، ټول ویل چې خوشې کړي جګړې ته نه ځي، او اوربند به هم کېږي. د اوربند پر ځای جګړه 10 چنده زیاته سو، او دا چې دې پر ځای چې دا بېشرفان په کور کې کینې ګرده د جګړې په لیکو کې بیرته حاضر سو. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې لوري د سولې لپاره باید افغانستان حکومت وي، ځکه حکومت بیرته خلکو ته پاسخګوی دی. ستاسې له نظره د سولې په خبرو کې آیا طالبان خپلواک دي؟ که یې خپلواک نه وینئ، د دوی کیلي د چا په لاس کې ده؟ نه، طالبان نه خپل د سولې په مذاکراتو کې، نه د جګړې په مذاکراتو کې، حتی نه د دین په مسایلو کې دوی خپلواکي نه لري. د دوی ټول خبرې، د دوی ټول دستور د عیسی او د پاکستان د پوځ لخوا ورته ورکول کېږي، او دوی چې دا سوله نه غواړي. دلیل همدا دی چې پاکستان سوله نه غواړي، هغوی شاته ولاړ، هغوی ډکې کېږي، ځکه چې هغه په سوله کې او د افغانستان په پیشرفت کې خپل پیشرفت نه ویني. نو بدبختانه طالبان خپلواک نه دي. که خپلواک وای صحیح دی، زه تاسو نه پوښتنه کوم. د دوی مشر ملا منصور ووژل سو په پاکستان کې دننه، صحیح دی. دوی او دغه کوردینات هم د پاکستان پوځ ورکړي و امریکایانو ته. دوی د پاکستان پوځ څخه دا پوښتنه ولې نه سوای کولی چې د نور مشر مو څنګه ووژل؟
مولا عمر شپږ اووه کاله مړ دي څوک نه دي خبر دوی دروغ فتواوې باسي څنګه دوی جرأت ونه کړل چې د مولا عمر اخوند خو زموږ رهبر و دی بنیادګذار و د طالبانو دا څنګه ووژل سو چیرې ووژل سو حداقل دا جرأت خو وکړي دا پوښتنه خو وکړي نیسي کولی د دوی رابطه څنګه ده زه تاسو ته وایم تاسو د مطبوعاتو کې وڅارئ کله چې موږ راځو په پنجاب پسې بد وایو دغه څه د طالب دستګاه ده راځي د پنجاب نه دفاع کوي داسې بد پرې لګېږي لکه پلار ته چې موږ کنځا کړي او کله چې راځو بیا طالب ته بد وایي بیا د پنجاب بسته دستګاه فیسبوکونه اکاونټونه ټویټرونه ټول د پاکستان د ننه فعاله کېږي او د دوی په دفاع کې راځي نو دا معلومیږي دا د بادار او د غلام ډېر ښه رابطه ده یعنی د که پنجاب ورته وایي چې ته ورسه صنف وسوځوه او طالب ګرد مکتب ورته سوځي چې دې لپاره کریډیټ والی کوي ورسه 15 کسان ووژني راځي 10 کسان وژني د همدې لپاره چې دا رابطه د بادار او د غلام رابطه ده او بدبختانه په دې کې د طالب هم تاوان دی ځکه موږ په وار وردا طالبان ته ویلي چې پنجاب ستا کور نشي کېدلی څه فکر کوئ چې طالبان به د سولې په خبرو کې چې د جمهوریت او د جمهوریت حکومت دی دوی به یې ومني دوی خو تر اوسه پورې بس همدا دی چې امارت اسلامي وړو کابل فتح کوو په زوره راځي د دوی ټول فکر دا دی باوجود دې چې ولس په لویه جرګه کې ورته ویل چې پروانه کې د 15000 بندیان یې خوشي کړي که سوله راځي ولې په وار موږ ګورو دغه قرباني یوازې یا افغان ولس ورکړي یا افغان حکومت ورکړي دوی 1% هم 1% په سولې کې 1% هم د سولې لپاره قرباني ته نه دی آمده نو که تاسو جمهوریت نه منئ دا په دې معنی چې تاسو د ولس نظر ته احترام نه لرئ او کله چې په افغانستان کې هر حکومت چې د ولس نظر ته احترام نه لري هغه حکومتونه بیا نه دوام کولی سي که دوی دوام کولی سوای د دوی حکومت ولې سقوط وکړي نه که ولس دوی سره ولاړ وای د امریکایي پلار د دوی څخه حکومت نه سوای اخیستلی خو ولس نه ورسره ولاړ نه روسانو پر ضد باندې ولس ودرېدل روسان په هغه وخت کې تر امریکایان ډېر قوي وو ډېر ستر قدرت ټانګونه او تیارې درلودل ولې مات په افغانستان کې ځکه ولس په مقابل کې ودرېدل که ولس د دوی سره وای د طالب سره حتی د دوی په حکومت کې ولاړ وای د دوی حکومت سقوط نه کول پاکستان غواړي چې افغانستان کې څه ترلاسه کړي کلونه دوی دلته جنگ روان کړی دی او دوی غواړي چې په افغانستان کې اوسي هغه څه دی چې په دومره کلونو کې دوی تر اوسه نه دي ترلاسه کړي څو ورځې مخکې زه فکر کوم چې خلیلزاد هم ویلي و چې پاکستان په افغانستان کې خپل مشروع ګټې لري خو د امریکایان د ملامت سي دغه نه ګوري چې د افغانستان ولې په پاکستان کې خپل مشروع ګټې نه ګوري همیشه دوی خپل ګټې ولې په موږ کې ګوري او هغه ګټې مشروع نه دی په داخلي موضوع کې مثلا دوی نه غواړي چې زموږ استخبارات یا امنیت ملي قوي اوسي چې بیا سبا ته د آیسای لپاره درد سر چې اوس هم درد سر دی دوی نه غواړي چې دا ترغه دوی نه غواړي چې زموږ د اردو تعداد دغونه ډیر وي دوی مثلا نه غواړي چې موږ په خارجي سیاست کې د هند سره داسې دوستانه رابطه ولري دوی اصلا غواړي چې موږ د دوی غلامان اوسو چې هم په داخلي سیاست کې هم په خارجي سیاست کې چې هر څنګه دوی وایي موږ هغسې وکړو او حال دا چې افغانستان یو مستقل الحمدلله مستقل هیواد دی بیا که موږ غلامي کول نو بیا د پنجاب ده کوو یو څوک وایي نوکر باش نوکر مرد باش نو موږ حداقل خدا نخواسته که سړی غلامي کې خو د یو کاکا و نارینه غلامي وکړي نو د پنجاب تور پنجاب غلامي څوک کوي د دوی بس هم دا دی چې تاسو خپل رابطه تاسو خپل فوز تاسو پرمختګ جیورن د افغانستان اوبه د افغانستان تجارت دغه ګرده زموږ په واک کې راکړي نو دا چې ګرده موږ دوی ته په واک کې ورکړو بیا په افغانستان کې پاتې چی سو نو خو تر دې خوشحاله چې موږ په دې جګړه کې دوی سره ښکېل اوسو دا جګړه مخته بوځو ځکه په هغه صورت کې بیا خو هېڅ شی نه آینده دې هم تباه ده وطن دې هم تباه ده اقتصاد هم له پښو ولویږي او دا دغونه قرباني چې موږ ورکړي ګوري یوازې په پولیس کې موږ تر 40,000 ډېر شهدا لرو صحیح دي چې دې وطن ته سر نذرانه کړي دي د بدخشان یو ځوان په هلمند کې شهید شوی دی دغه 40,000 تاسو د ګرد کورنۍ لري میرمنې لري اولادونه لري فکر وکړئ لکه څلور دا چې ضرب لاس کوي حد اقل تقریبا فکر کوم 4 میلیونه کېږي همداسې په اردو کې دغونه شهیدان همداسې په امنیت کې نو دغه شهیدان د چیش لپاره و د دې لپاره چې موږ راسو بیا په آخر کې د پنجاب غلامان سو دې لپاره خو به مو د قرباني نه ورکړي صحیح دی نو چې مو نه ده ورکړې واپس غر د ولاړې او د دې په مقابل کې جنګېږو او که یو څوک واقعي په افغانستان کې جهاد کوي یا په د منطقه کې که یو څوک جهاد کوي هغه د افغان امنیتي ځواکونو جګړه ده دغه واقعي جهاد دی چې د ترهګرو د بېشرفو او د هغو افرادو چې د اسلام په ضد باندې جنګېږي موږ د هغو په ضد جنګېږو د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت پالیسۍ څنګه ارزوئ څو ورځې وړاندې ولسمشر غني او حمدالله محب د اختر په ورځو کې په پاکستان توندې نیوکې وکړې دغه ډول تیز ادبیات به تر کومه بریالي وي ما پرون داسې واورېدل چې سفیر مو میزار شوی په دې اړوند ما یو چیرې وروستل او کاشکې او خدای دې وکړي چې دا کار سوی وي او زما ډېر خوښ شو هم د ولسمشر غني خبرې هم د ډاکټر صاحب حمدالله خبرې ځکه همدا د ولس خبرې دی همدا حقیقت دی او پر دې باندې څوک سترګې نشي پټولی چې پاکستان ترهګر روزي ګوري د امرالله خان خبره ده وایي کله چې تیر ځل دا ځل نه دغه نه مخکې د پاکستان لوی درستیز او د آیسای مشر رالي ول زما سره مجلس و ول هغه ما ټول کې په دې باندې خبره نه کوو چې موږ په طالبان حمایت کوو په دې ټول سره پیژو موږ طالبان حمایت کوو
نو دا جوته خبره چې تاسو طالبان حمایت کوي، یعنی باید پر دې اصلا خبره ونه سي، بده آیسای هم پوهیږي، د دوی فوز هم پوهیږي، موږ هم ډیر سره او نړیوال هم په دې پوهیږي، ټول پوهیږي. عین لکه د فلسطین موضوع باندې چې ټول رانده دي راځي حقوق بشر ده او دا ده او دا ده او د فلسطین په موضوع کې تاسو وګورئ د خلکو څه وکړه، ټول غرب د اسرائیل په خوا کې ولاړ دي. همداسې د افغانستان په موضوع کې دوی هیڅ شی نه ویني نړیوال، ولې په حقیقت ټول پوهیږي چې دا جګړه د آیسای د خوا او د پاکستان د خوا په افغانستان کې رهبري کیږي. را به شو ستاسو کاري برخې ته چې د کورنیو په چارو وزارت کې تاسو د مشاور په حیث دنده ترسره کوئ. په دې وزارت کې د فساد ډېرې کیسې شته دي، تاسو په دې برخه کې تر اوسه اقدامات او اصلاحات راوستي دي؟ ګوري یو زه خو په سیاسي او مردمي برخه کې زما مسؤلیت دی، ولې کلا د فساد په اړه تقریبا د 3.5 کاله کیږي چې د اندرابي صاحب له وخته شروع شو چې اوس حیات صاحب پورې دی. موږ په وزارت داخله کې یو ښه کار چې وکړي د رئیس جمهور په هدایت سیستم سازي وسو. پخوا دا سیستم سازي نه و، اوس سیستمونه جوړ دي. کله چې تاسو په یو ځای کې سیستمونه جوړوي، ادارې قوي کیږي او قوي افراد راځي، مشخصا په ډیر برخو کې وزارت داخله ملکی سازي وسو. نه مثلا موږ مالی برخه مخکې نظامیانو مخکې وړل او طبعا نظامیانو په مالی برخه کې از تجربه نه لري لکه زموږ اوسنۍ ملکی ځوانان چې هر یو پکې کې پی ایچ ډي ماستري لري. نه د هر یو خپل فیلډ دی، عیناً دغه ځوانان نشي کولای د نظامیانو په ځای په جبهه کې وجنګیږي. نو کله چې ملکی سازي وسو، سیستم سازي وسو، د فساد په مقابل کې مبارزه په کلکه روانه ده. ځکه موږ په دې باور یو که چې له طالب نه هم زیات خطرناک موږ ته فساد دی، ځکه طالب خو د باندې د خوا موږ ځپي فساد سرطان غونې د نن څخه موږ ضعیفه کوي. نو دی په دې اړوند جدي کار روان دی او زما باور دا دی چې موږ چې څونه نور هم سیستمونه جوړوو هغومره نور هم کولی شو چې د فساد په مقابل کې نور هم برلاسي اوسو. په لویو لارو کې پولیس له سوداګرو او موټرو پیسې اخلي، تر ډېره حده شکایتونه هم ډېر زیات دي، تر دې چې ترانسپورټرانو کار بندیز وکړ. دا مشکل مو تر کومه ځای را رسولی دی؟ کله چې دا مشکل شروع شو دا په هغه وخت کې زم په جریان کې هم د قاضي موضوع او اندرابي صاحب په هغه کې وزیر صاحب د داخلي و، بیا په دې ماموریت کې خوشبختانه ما هم ونده درلودل ځکه زما بخش شو. اوس تقریبا اخاذی په شمال کې، په کابل کې او په نور ډېرو ولایت کې کاملا صفر ته، مشخصا په غزني کې چې صفر ته ورسېدل. یو زموږ یو اساسي مشکل چې همیشه و نورک کې و چې په زابل کې، او هغه تر دې پورې چې اندرابي صاحب خپله په هغه وخت کې چې وزیر و زابل پورې ولاړ، یعنی په تیرو 20 کلونو کې هیڅ وزیر زابل کې دننه ښار کې نه دی ګرځېدلی په تیرو 20 کلونو کې. ولې موږ ولاړو هلته، موږ قمندان سره ولیدل، والي سره ولیدل او بس مو همدا و چې هر څنګه چې کېږي موږ ته د نورک مشکل حل کوي. نور د ماته ډرایور زنګ نه وي چې زه تهدید کړم زما نه پیسې اخلي یا دا ده یا هغه ده. نه نو ګوري نورک هغه ساحه ده چې داسې تقریبا 10 به 15 کیلومتره کې ګرده د دشمن د خوا محاصره ده او ډیر حاکمه نقطه هم ده زموږ لپاره. نن په هغه نقطه کې چې 20 کیلومتره تا دشمن دی موږ لاسرسی هم نه ورته لرو بېله د پوستې، نن په هغه پوسته کې مخازي نه کېږي. دا په دې معنی چې اصلاحات راغلي دي. ولسمشر په دې اړه ډیر جدي و، په وار وار وزیر صاحب مخکنی د داخلې ته، اوسنی وزیر صاحب داخلې ته دا هدایت ورته کړی چې اخاذي نه منم، تجار به نه ځورول کېږي. موږ په دې اړوند جدي اصلاحات راوړو، ولې برعکس اخواته وګورو چې د طالبان یې ځوروي، طالبان اوس هم خپل اخاذي کوي. حتی دا چې که یو موټر ورته ونري یا موټر په راکټ ولي تر دې پورې. نو موږ خپل په برخه کې خپل اصلاحات کوو، دا زموږ مسؤلیت دی. طالبان نه خو نو ګیله نه ده په کار، وحشي ډله ده، نو دوی هر څه کولی شي. په ډېرو ولایتونو کې په ځانګړې توګه په کندهار ولایت کې د خیالي پولیسو شکایتونه ډېر شته دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تېر ځل چې موږ قندهار ته ولاړو او یو ښه تخنیکي ټیم زموږ سره ولاړ 10-15 کسانو، ځکه زموږ په هغه وخت کې خارجیان هم همدا ویل چې موږ نور که چیرې پولیس ثبت نسي خیالي وي دوی ته موږ معاشات نه ورکوو. حال دا چې هغه هلته ټول خیالي نه وه، ځکه داسې دی چې په یو ډېر لیرې منطقه کې اپس په سیستم کې هغه بیچاره څنګه ثبت سي، هغه سنګر نسي پرېښولی، لاره پر بنده ده، پوستې څخه مثلا موږ اکمالات په ډېر سختي ورته کوو. نو اوس خارجي ما ته وایي چې ته دا راوړه بایومتریک کوه وروره، چې نو زه هغه د پوستې نه څنګه تر دې ځایه راوړم تا ته بایومتریک. نو هغه په جګړه کې ده. یا دا چې مثلا د ارغنداب په جګړه کې زموږ سرتیري شهیدان سو، دغه سرتیرو پر ځای موږ نوي سرتیري ثبت کړل. هغه سرتیر اوس دوی دغه نوي سرتیر ثبت شو، خو دا وخت نیسي څو اپس کې سیستم کې ثبت سي، دوی دغه هم په خیالي پولیس کې حساب کړي. موږ ویل چې دا خیالي پولیس نه دی. یو څه سته داسې قطعا نه وایم چې نه خیالي پولیس نسته، دا دروغ وایي. دا خبره که زه وکړم دا خبره به دروغ وایي. یو څه خیالي پولیس ته، ولې پر دې جدا کار شروع دی چې خیالي پولیس قطعا له منځه باید ولاړ سي او څو چې اپس کې ثبت نه وي هغه ته به ماشوم نه ورکول کېږي. یوه جمله کې طالب ته څه پیغام لري؟ طالب زموږ د ولس، زموږ د وطن او زموږ د سرتیرو دشمن دی. زه دشمن ته نه پیام ورکوم، نه دشمن نه پیام اخلم. د دشمن فقط سر د وهلو دی
هر کله چې سوله وکړه بیا نو پیام هم ورکو، پیام به ماخلو، غیږ به ورته خلاصو، ولې تر هغه وخته چې دشمن دی نه ورته پیام نه لو نه پیام اخلو، فقط همدا پیام دی چې ځپل کېږي یا راسي سوله وکړي یا مستقیم قبرستانو ته ځي. یوه نړۍ مننه، کور مو ودان. په عزت اوسئ. قدرمنو لیدونکو د نننۍ ځانګړې مرکه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.